بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم د لټون بنیر سره حاضر یم. باور لرم خوشحاله به یئ. هغو کتونکو داسې بهر ته راغلی وم صحرا طرف ته، نو د خزان هغه لمحات مې هم ولیدل چې د دې ونو نه هغه پاڼې را شوکېږي، مطلب راتاویږي دي. خو دلته ما څه داسې نور هم شیان ولیدل چې اوس تاسو سره متعرفي کوم. د هغوی په باره کې راته یو څو خبرې کوم د خپل علم مطابق. نور تاسو خو ټول زما نه ډېر زیات ښه پوهېږئ. راځئ چې د خپل کلتور د پښتون د کلتور په حواله د شیانو په حواله یو څو خبرې یو بل سره را شریکې کړو. موږ سره اوسئ، لټون بنیر سره به اوسئ. ښه نو خوږو کتونکو، دا مخامخ چې تاسو وینئ دا د ټانټو یعنې د جوارو د هغې مطلب چې جوار پسې کې الله پاک پیدا کړي وي او هغې کې بیا د هغې سره چې کومه ټانټې وي دا هغه ټانټې پرتې دي. دا اوس چې دا مخامخ تاسو وینئ نو دې ته ویلی شي په پښتو ژبه کې یا د ضلع بنیر په دغې علاقه باندې چې مشهورتیا لري نو دې ته ویلی شي د ټانټو ټوپ. نو په دې کې تقریبا چې د 300 ګېډو نه واخله تر د 500 پورې د زرو پورې دې نه سیوا هم په دې کې دغه ګېډۍ چې دي دغه ټانټې چې دي دغه کېښودل شي. دغه کله چې فصل وریبل شي د جوارو نو بیا دغه ټانټې چې دي د هغې نه وږي لرې کړی شي او دغه ټانټې بیا لږې وچې کړی شي په پړو کې یا په وندونو کې هغه وتړلی شي. نو دغه ټوپ ته بیا را جوړ کړي. د دې د لاندې چې کوم لرګي استعمالیږي هغې ته چاڼ ویلی شي. دا د دې دپاره وي چې دې ته منګک څه نشي ویلی او دې ته لاندې اوبه نه اخلي، وینه یې ډېر زیات نه خرابوي. بیا دغه ټانټې په یو مقدار کې کېښودلی شي او د دې د پاسه په ورو باندې بیا دغه ټوپ په بره مطلب هغه دنګ را جوړ کړی شي. بیا بیا د پاسه دغه شرغشه چې دی نو دا پې د پاسه بیا کېښودلی شي او دې کې ورسره بیا دروزه هم وي او بعضو ځایونو کې دروزه هم استعمالېږي، زړه د بوساړو نه که پاتې شوي وي. نو دې باندې بیا پړي هم راښکل شي. دغه پړی چې دغه هوای بیا دغه مطلب دا کم د پاسه چې پې دا کپولې پرتې دي دا هوا ته یې ونیسي، دا تیارتاوې نیسي او د دې په وجه باندې دغه لاندې ټانټې چې دا محفوظ پاتې شي. دغه ټانټې بیا چې دی د دې پټو نه دا خلک په کور کې هم را جوړوي، خو زیاتره په پټو کې وي. نو دا بیا خلک کورونو ته وړي، څاروي بیا دغه ټانټې خوري. نو دا هغه ټوپ دی چې ما زه د دې لټون بنیر په سکرین باندې راولم او تاسو ټول به یې پېژنئ. خو ما ویل چې راشه زه خپل فرض ادا کړم، کیدای شي داسې ملګري وي چې هغو دغه ټوپ نه وي لیدلی. نو دې ته ویلی شي ټوپ او په دې کې دي ټانټې او دغه ټانټې د څاروو د خوراک دي. خو خوږو مینهوالو راځئ چې یو بل کلتوري چې کوم زمونږ د کلتور لویه برخه ده هغې سره ستاسو ملاقات کوم. راځئ. ښه جي، نو ستاسو ملاقات د بوساړې سره کوم. بوساړه چې په بعضو علاقو کې ورته ګاړه هم ویلی شي. دغه بوساړه د 15 کټونو نه واخله تر د 9 کټونو پورې دغه بوساړه را جوړېږي. بوساړه کې دغه بوس استعمالېږي، ظاهره خبره ده. او دا د مطلب د پټي په یو ګوټ کې یا خلکو اکثر کورونو کې ورته هم زوی نه راکړي هلته دا تړل شي. دغه کټونه ته ګیر چاپېره وتړل شي په یو پوه کس باندې او بیا 15 کسان په دغې کټونو کې مطلب دننه د بوساړې په دغې را جوړ کړی شوي ځای کې ګرځي. بوس ورته څه کسان ورواچوي په د بورونو په مدد سره، څادرو په مدد سره. نو هغه بوساړه هغه بوس چې دی هغه منډي نو هغه ډېره پخه راشي او کله چې دا بلو ته ورسي نو بیا ته ګیر چاپېره دغه جاروګۍ ورته کېږي چې دې باندې بیا باران وغیره اثر نه کوي. نو چې کله بیا د دې سر را جوړ شي، پوه کس د دې دا سر را جوړوي، نو هغه بیا چې کله دا سر بره را جوړ شي نو په دې باندې بیا دروزه ورته ویلی شي. پې داسې نري نري تنکي وي د غنمو نه را جوړ شوي هغه چې دی هغه پې کېږدي او بیا پې د پاسه مطلب شرغشې یا واښه ټایپ شیان بیا پې د پاسه کېږدي. بیا پې دا سربانډه چې دا کوم چې دا تار یا دا پړی دی نری غونته پړی دا پې بیا راولي د مضبوطوالي دپاره ښکته بیا وتړي. دغه بوساړه د دې نه بیا دغه چې دی د پټو نه بیا چې څومره د دې حفاظت کېدی شي ګیر چاپېره هغه ورته بیا د دې سمبالښ وکړي او بیا د بوساړې نه
کور ته د څاروو دپاره ځناورو دپاره ترې دغه بوس وړل شي. دغه یو څو خبرې د کلتور په حواله ناڅاپي ټایپ هم ته ما تاسو سره شریکې کړې. انشاءالله دغه لږ لږې ویډیوګانې به یو بل سره راشریکوو چې د خپل کلتور نه خبرېږو. ډېرو مینوالو ته به د دې پته وه، خو ما ویل چې زما پکې هم لږ ثواب وشي. نو ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مهرباني او ډېره زیاته شکریه. سره د لوی ټوپه او سره د دغې ښکلې بوساړې ستاسو نه اجازت غواړم په دې هیله چې د خپل کلتوري رنګونه، د خپلې مینې، د خپلو سوچونه، فکرونه او بیا دا ټلونه چې کوم دي چې کوم کې به مخکې ډېر زیات اتفاق او اتحاد به پکې وو، دا بیا را جوړ کړو او په دې کې موږ د پښتون لپاره، د پښتون قام لپاره یو پیغام ولرو د اتفاق، د امن او د خوشحالۍ. اقبال محسن د لټون بونیر سره اجازت غواړم. د لوی الله په امان.